پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو کتونکو د پروګرام درېیمه او اخري برخه ده او په دې برخه کې به ځو صوابۍ طرف ته. صوابۍ ضلع کې چې دی تحصیل رزړ کې یو علاقه ده شیر دره. د دغې علاقې ولس چې دی په جدید دور کې د اوبو په رنګ د بنیادي سهولت نه محرومه دی. د دغه ځای ماشومان چې دي هغه سکول ته تلو په ځای باندې سهار د کوره وځي او د یو ځای نه د بل ځای نه د لرې علاقو نه چې دي هغه په لوښو کې په بالټو کې چې دي هغه د ضرورت لپاره د کور د ضرورت پوره کولو لپاره چې دی هغه اوبه راوړي. په دغه علاقه کې چې دي کویان د ګلوبل وارمنګ او دغه چې کوم ماحولیاتي بدلون سلسله د هغې د وجې وچ شوي دي. دا وخت زموږ سره د صوابۍ نه زموږ همکار امجد صاحب د ټلیفون د لارې موجود دي. د هغه نه تفصیلات اخلو چې دغه ځای کې مسله څه ده. جی امجد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه جی. امجد صاحب دا راته ووایه دغه علاقه چې دا په دې کې اوبه د وړاندې نه څه صورتحال و د کوم ځای نه به دغه اوبه راتلې او ولې دغه اوبه چې دي هغه ختمې شوي دي؟ جی بالکل دا د تحصیل رزړ یو علاقه ده شیردره چې ښه ټیک ټاک آبادي ده پکې او خلک پکې خپل ژوند تېروي. دلته چې هر کال د ګرمۍ موسم راځي نو دغه شیردره علاقه او نور په ضلع صوابۍ کې نور علاقې لکه د علاقه ګدون کوم 56 دیهات کې هلته هم دغه د اوبو دا مسله راپېښېږي. د شیردره کې پروسه کال هم دغه مسله راغلې وه. دلته چې دی دا کومې چینې چې دي دا چې کله بارانونه کم شي نو هغه چینې وچې شي او په دې ټوله علاقه کې صرف 2 مین غټ کویان دي چې هغه دواړه کویان چې دي هغه په جوماتونو کې دي. اولته بیا خلک ځي زنانه تللی نه شي بیا د ماشومان او نارینه چې ځي هلته په کتارونو کې ولاړ دي د هغې نه اوبه راخلي. هغه اوبه چې دي هغه هم په کمېدو باندې دي نو خلک بیا ځان لپاره د ټینکرو بندوبست کوي. ټي ایم اے رزړ چې دي هغه ټي ایم اے رزړ چې دي هغه ټینک کوم اوبه چې دي هغه مقدار چې دی هغه برابرولو کې تر اوسه پورې بالکل ناکامه نه راځي. نو د دې وجه باندې دا شیردرې دا خلک چې دی هر ټیم په احتجاج باندې سري او خپل یو بنیادي حق دی غوښتل غواړي د حکومت نه د حکومتي چارواکو نه چې موږ ته د بنیادي حق اوبه چې دي دا د سکولو دا اوبه چې دي دا د موږ راکړی شي. خو دا د موسمیاتي تبدیلي چې کله هم ما چې تاسو ته په پروسه کال ګرمۍ کې په شیردره کې دغه واقع راغلی وه خلکو ته د اوبو ډېره غټه مسله وه او اوس هغه اوبه چې هغه مسله چې دا اوس ورته بیا مناپېښه ده. جی امجد صاحب دغه چې کوم شیردره علاقه ده په دغه کې د حکومت لخوا څه واټر سپلای سکیم یا هینډ پمپ یا چې کوم سکیمونه دي د حکومت لخوا کېږي د چینو نه چې د خلکو کورونو ته اوبه راغلي په کوڅو کې په لارو کوڅو کې اوبه چې دي هغه په کورونو تقسیم دي داسې څه تنظام پکې شته دی؟ بالکل جی د حکومتي واقعه کوم دغه دي حکام چې دي هغه هم خپل کوششونه کوي خو هغه کوششونه تر هغه حده پورې نه دي چې د خلکو د مسلې چې دی هغه حل کړی شي. معمولي چاته پیپ ورکړی چاته اوبو نلکمل کراوستې دا شان سکیمونه کوي ټیوبویل کوي خو هغه په دوره مقدار کې دي نه او هغه دي هغه بیا وچې شي او په دوره مقدار کې دي نه چې هر کور ته چې دی هغه بنیادي حق اوبه چې دی هغه ورسولی شي. نو دې لپاره دا خلک بیا یو ځل د صوبایي حکومت ته د تحصیل د رزړ د ټي ایم اے کوم تحصیل ناظم چې دی هغه نه دا مطالبه بار کوي چې موږ ته چې دی موږ ته غټ دغه دي شي کورونه دي شي او هغې ته د ټینکۍ جوړې شي او مستقل طور باندې چې زموږ د شیردرې دا کوم خلک دی د دې چې کومه دا بنیادي مسله د اوبو دا بنیادي مسله چې دی دا دی ټینکۍ جوړې شي او ټینکو نه بیا خلکو ته لاینونه ورکړی شي او دا مسله چې دا مستقل بنیادونو باندې حل کړي شي. جی امجد چې دغه علاقه کې د اوبو په رنګ بنیادي سهولت چې دی د هغې دا حال دی نو په سکولونو د هسپتالونو څه صورتحال دی نور دغه علاقې ته چې کوم سړکونه تللي دي د هغې څه احوال دی او ورسره د لوډ شیډنګ یا د بجلۍ چې کوم نظام دی هغه په دغه علاقو کې څنګه دی؟ یاره جی د څو پورې چې د لوډ شیډنګ خبره ده نو دا کله چې دا نوې اقتدار کې د حکومت راغلی د دې ضلع څخه پوره ضلع صوابۍ کې دا کله خو پرېږدي پورے ضلع صوابۍ کې د لوډ شیډنګ انتهائی بدترین حال دی او 24 घंटों के 15 घंटे چې دی دا بالکل بجلی نه کوم کاروبارونه دی هغه پټه پولاړ دي تاسو د شیردرې خلک چې دی د بجلی د لاسه دی د ورځې مخکې دی یو احتجاج کړو د بجلی د خلاف او بل طرف ته موږ د هیلث سیستم ته وګورو نو هیلث سیستم په شیردره کې د هیلث سیستم نشته او بیا د کم مین هسپتالونه کې تعلقین یا حسین چې دی هغه د گزار حال هسپتالونه دي هلته دا ملاویږي او څو پورې د ایجوکیشن معامله ده نو د دې څوک را منسټر چې دی ایجوکیشن منسټر چې دی د دغه حلقې دی د دغه ایریا دی
نو د ایجوکیشن دوره غټي مسلې دي کې نشته چې زه دا وایم چې دا ایجوکیشن غټي مسلې دي خو دې ټایم کې د دې ته ټول غټه مسله ده هغه د اوبو مسله ده او د لوډ شیډینګ په ټول ډسټرکټ ته مسله ده خو د دې دا مسله چې ځکه چې د دوه مخکې د لوډ شیډینګ خلاف چې بھرپور احتجاج کړو دوی وایي چې کوم ټیوبلې د هم په هغه باندې چې دي کنه چې بجلی باندې بجلی نه نو کو بچت نه راځي جی ډیره زیاته مننه امجد د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو وکتل د شیر درې چې کوم علاقه ده په دغه کې د اوبو نشتوالی دی شیر دره دغه د تحصیل رزړ لرې پرته علاقه ده قدرمنو زموږ مقصد هم دغه دی هغه علاقې هغه لرې پرته علاقې چې د کوم خلکو مشکلات چې دي هغه د میډیا نه د اخبار نه او د خبرونو نه د ټي وي نه د لرې دي د هغه ځای ولس اواز چې د هغې غږ چې دی هغه راوړاندې کړو دغه حکومتي واکمنو ته ورسو چې دغه شان د هغوی دغه مسلې چې دي کوم چې د هغوی ژوند ګران کړي لکه اوبه بنیادي سهولت دی دا د جمرود ورونډو میله چې کومه علاقه وه په دغه کې هم د اوبو نشتوالی دی دغه هم لرې پرته علاقه ده د دغې ځای ولس چې دی هغوی هم میډیا ته یا چې کوم نور حکومتي سهولیات دي هغې ته چې دی اکسس نشته هغې ته رسد د هغوی نشته هغې ته نشي رسېدی څوک یې تپوس نه کوي نه میډیا تپوس کوي نه حکومت تپوس کوي نه انتظامیه تپوس کوي دغه خلک چې دي په خپله په سرونو باندې د لرو علاقو نه چې دي هغه براوړي یقینا چې دغه د دغې خلکو ژوند ګران دی او حکومت لا او دغه واکمنو لا کوم چې زمونږ د دغې علاقو ضلعي انتظامیه ده هغوی له پکار دی چې د ولس خدمت کوي ځکه چې د ولس په خدمت باندې د دغې خلکو ووټ اخیستی دی او کوم افسران چې تنخواګانې اخلي پنشنونه اخلي او مراعات اخلي نو هغه هم د دغې ولس په سر باندې اخلي د دغې ولس د ټیکس د پیسو نه اخلي نو پکار ده چې د دغې ولس خدمت وکړي د دغې خلکو مسلې چې دي هغه حل کړي چې ورسره د دې خلکو په ژوند کې اسانۍ راشي قدرمنو نن چې زموږ پروګرام و د پروګرام په لومبۍ برخه کې موږ د ټانک په حواله باندې خبرې وکړه په ټانک ته کې چې دی د جنوبي وزیرستان او دغه چې کوم ملحقه نږدې علاقې دي د هغې ځای ولس راغلی دی د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته چې دی هغوی پر لت والي دی او دوی دغه مطالبه کوي چې بجلي چې ده هغه به موږ ته 14 غنټې په 30 غنټې کې راکوي د کمې پورې دغه مطالبه تاسو نه منلې نو تر هغې پورې به دغه احتجاج جاري د پروګرام په دویمه برخه کې موږ د ضلع خیبر جمرود ورمنډو میله علاقه ده چې هغې کې هم د اوبو سطح چې د هغه په ځمکه کې لاندې شوې ده دغې د وجې چینې چې دي هغه وچې شوي دي کویانو کې اوبه وچې شوي دي خلک چې دی هغوی ته د څښلو د اوبو مشکلات دي په دغې حواله باندې موږ ټول تفصیلات وړاندې کړل د پروګرام په درېیمه او اخري برخه کې موږ د صوابۍ دغه رزړو تحصیل شیر دره علاقه چې ده د هغې د اوبو چې کومه مسله ده کوم د څښلو د اوبه چې دي دغه بنیادي ضرورت دی دغې نه بغیر چې دی انسان ژوند نشي کولی نو په هغې باندې خبرې ترې وکړو امید لرو چې دغه صوبایي حکومت او دغه چې کوم متعلقه چارواکي کوم محکمې دي هغوی به دغه خبرې د دغې ولس چې کومه مسله ده هغه اورېدلې دغه امید لرو چې دوی به په دغې باندې ضرور کاروایی کوي چې د دې خلکو ژوند اسان شي د دې خلکو دغه مسله چې دا هغه حل شي قدرمنو دا زموږ نننی پروګرام خپل کور بادان غټ ته اجازه ورکړئ د الله په امان